هغه سړی سا جیبه جیبه ټوقې کوي هغه سړی سا جیبه جیبه ټوقې کوي ما اورېدلي چې زما خفه په ما خفه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره موده پس در سره د خپل چینل نه نیغ په نیغه باندې یم. ما ملګرو ته ویلي وو چې زما په چینل کې څه مسله ده او د دغې وجې نه ما بل چینل جوړ کړی دی، نو هغه سبسکرایب کړئ. بهرحال کومه ستونزه چې وه زما په دې چینل کې د ایډ راتلو مسله وه، نو هغه شکر دی حل شوله د ملګرو په دوا باندې. زما سره چې څونه هم ملګري په دغه زما په دې غم باندې خفه شوي وي، د هغو ډېره زیاته مننه کوم او خوشحاله دي اوسي، آباد دي اوسي. دغه چینل دوباره ټیک شو او انشاءالله مخکې چې کوم اکټیویټیز وي، کوم زه لګیا وم ستاسو دپاره مې مختلف قسم ویډیوګانې راوړلې، همغه شانتې به خپلې چې کوم اکټیویټیز دي انشاءالله یو ځل به بیا شروع کوو. د دغه یوټیوب چینل نه چینل خراب و، نو ځکه اکټیویټیز هم ډېر کم شوي وو، نو انشاءالله باقاعده به راځو ستاسو سره د دې چینل نه روزانه، او انشاءالله ویډیو به سره اپلوډ کوو او ګپ شپ به هم لګوو په مختلفو موضوعاتو باندې. نو د دې ویډیو د ټیکېدو په خوشحالۍ کې ما نن امدادالله صاحب له پروګرام کړی دی. زما سره چې کوم ملګری دی، زما منیجر صاحب دی، زما هغه له ما پروګرام کړی دی او ډېر ښکلی پروګرام مې کړی دی. تاسو بیا هم وینئ، نو یقینا تاسو به ووایئ چې واقعي دا پروګرام چې کوم دی نو حد یې کړی دی. دغه ملګري هم را سره ناست دي، دا هم درته ښیم او بیا درته پروګرام هم ښیم. دا امداد صاحب دی، دا ستاسو نوم دی ملګري؟ دا حمزه صاحب دی او دا امداد دی. ماشاءالله په یو سر کې ټوله کیمره پناه کړې ده. او هغه شاته هم ناست دغه دا مسعود دی او دا بل طرف ته چې کوم دی نو زمونږ صدر صاحب دی، زاهد علي صاحب دی. نو بهرحال ډېره زیاته مننه. یو څو شعرونه درته وایم بس په دې به بیا اجازه والو. او چې جړه په خپلو کړو باندې دې ستا نه خلک زده کي، د زړه راټولول دې وس زما نه خلک زده کي. شعور عقل او فکر پکې خام خام رابهیږي، قیمت د تورې شپې د روڼ سبا نه خلک زده کي. او تغمې که دې په ملا باندې ښکارېږي وجه ستا ده، د سکول سبق بچیه د بېګا نه خلک زده کي. او ذلت او رسوایي دې د شاعر په مخ را نه شي، خو ښه ژوند تېرول دې د مولا نه خلک زده کي. او یو تاج و هغه هم دې زورورو په خوله تېر که، سبق د الفتونو اوس د چا نه خلک زده کي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، د الله په امان.